دا وخت زما سره هغه ګمنام خدای خدمتګار موجود دی. د کوم ویډیو چې تاسو صورت مخکې وکتله پټې پټې جادوګانې راغوستي دي او دا ټول کلي په مخ اغوستې دا صفا کوي. دا خو اچانک زه د شپې راووتم دا لکان لګې نومونه یې ځکه نه اخلم چې یوي زمونږ نوم به نه اخلي نو د هغې هغه جذبې ته چې ما وکتل نو والله زه ورته ډېر زیات حیران شوم. زما خپله په هغه شپه ډېر زیات زکام و. زه راووتم او ورسره مې خپله جارو راواغسته او صفایي موفایي مې ورسره شروع کړه. بل د هغې هغه سوچ ما وکړه د هغې یو سوچ دی انشاءالله هغه به زه بھرپور سپورټ کوم هم زما خبرې پرې روانې هم دي. مخکې مونږ به یو خپل پیکیج د هغې دپاره مختص کوو. دې نه مخکې مونږ یو BPL 1 شروع کړو خو هغه چونکې د سینیر کسانو دې ځل د هلکانو خواهش دا و چې جونیر کسان پکې پارټیسپیشن وکړي. داسې ډېر خلک ما ته وایي دا ته سیاست دپاره کې خو سیاست سره نه زما څه شوق شته. خدمت دی خدمت داسې هم کېږي ټولو ته زما دا یو خواست دی خدمت وکړې په نره باندې وکړې د زړه د اخلاص نه وکړې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. سرشکوربه نوید بهزاد د خپلې خپرونې کلي ولس تر ستاسو خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یو قدرمنو. دا وخت زما سره هغه ګمنام خدای خدمتګار موجود دی. د کوم ویډیو چې تاسو ورځې مخکې وکتله ډېره زیاته وایرل شوه سوشل میډیا باندې چې په هغې کې یو ټیم دی چې د هغې لیډینګ دی کو هغه د کلي صفایي کوي ټولې لارې کوڅې چې هغه صفا کوي او دغه کم ټایم دی ماسخوتن دی یخني ده ډېره زیاته یخ ده په دغه ټایم کې خلک د بلستون نه هم نه راپاسي او دوی لګیا دي غټې غټې جاروګانې راغوستي دي او دا ټول کلي په مخ اغوستې دا صفا کوي. نو نن راله دې خدای په ګوتو راکړی دوی سره یو څو خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه نوید د ټول نه لاول زمونږ کتونکو سره خپل تعارف وکړئ. ستاسو نوم سره یې او نور خو مونږ ته پته چې تاسو سوشل ورک کوئ که نه خو لږ شانتې زمونږ د کتونکو سره خپل تعارف وکړئ. زما نوم میا فرحان الدین باچا دی. باغچې ډېره سره تعلق ساتم. تاسو مې پیژنئ او څنګه تاسو خبره وکړه سوشل ورک نو سوشل ورک زما جذبه ده او انشاءالله کوب هم دغه شانې څنګه تاسو خبره وکړه د کلي کې د شپې ماسخوتن ټایم کې لیټ ټایم کې دغه ټایم خبره به داسې وکړم دا زمونږ کلي کې څنګه تاسو خبره وکړه خدایي خدمتګاران نو خدایي خدمتګار څه نه یم دا نور دي خو انشاءالله لیډ کوم به او ما ته خدا پته نه و چې دي دغه شان یو ولنټیر پروګرام شروع کړی دی کلي کې څنګه د لارې صفا کول یو مهم شروع کړو. دا خو اچانک زه د شپې راووتم دا لکان لګې نومونه یې ځکه نه اخلم چې یوي زمونږ نوم به نه اخلي ګمنام دي نو د هغې هغه جذبې ته چې ما وکتل نو والله زه ورته ډېر زیات حیران شوم. زما خپله په هغه شپه ډېر زیات زکام و. زه راووتم او ورسره مې خپله جارو راواغسته او صفایي موفایي مې ورسره شروع کړه. بل د هغې هغه سوچ ما وکړه د هغې یو سوچ دی انشاءالله هغه به زه بھرپور سپورټ کوم هم زما خبرې پرې روانې هم دي. مخکې مونږ به یو خپل پیکیج د هغې دپاره مختص کوو. هغه دا دی چې زمونږ کلي کې چې څونه د والچاکینګ شوی دا اوس د الیکشن تیر شو دیوالونو باندې دا پوسټرې لګېدې دا مونږ یو کلر کې یو میشن مو دی ګورو الله به مو انشاءالله کامیابوي. هغې کې به مونږ دا ټول دیوالونه چې کوم دا والچاکینګ شوی دی د الیکشن خواس هم تیر شو خلک مطلب ستاسو دا دی چې لکه د کلي دا دیوالونه چې دا ټول یو رنګ کې شي او صفا سوتره شي چې یو ډفرنټ لوک ورکړي. بالکل انتهایی ښایسته لوک به ورکړي. زمونږ یو آیډیا شته به انشاءالله مونږ ډېر زر په هغې باندې کار هم شروع کړو. ټول دیوالونه خو نه شو کولی خو کوشش دی چې څنګه زمونږ بجټ دی نو مونږ به کوو تاسو به راسره یې دا نور عوام به راسره د کلي د ینګ هلکان به راسره فاینانشلي د چا د سپورټ ضرورت نشته. مونږ خپل بجټ په انشاءالله هغه ارینج کوو که د هلکان مونږ سره صرف خدمت کوي دغه کې نو هغې کې مونږ سره مرسته کولی شي. مرسته سره مونږ دې صرف سپورټ کې مونږ دې صرف اپریشیټ کې دا ګمنام خدمتګاران دې سپورټ کې اپریشیټ کې انشاءالله مونږ به کوو او نور هم داسې د کلي ینګ هلکان دي مونږ به یې سپورټ کوو. څنګه چې دا BPL شروع تاسو دې موقع له راغلي یې ګورئ دې نه مخکې مونږ یو BPL 1 شروع کړو خو هغه چونکې د سینیر کسانو دې ځل د هلکانو خواهش دا و چې جونیر کسان پکې پارټیسپیشن وکړي نو مونږ د هغې دپاره یو پیکیج مختص کړو. د دې لپاره ذاکر دي ته ما ووایي چې دا به زه سپانسر کړم خو ښه طریقې سره ګیمو کې سپلیرز مخې ته راشي چې مونږ بیا مزید مخکې ډسټرکټ ټو ډسټرکټ هغې وجنګو. دغه شان په مردان کې سټیډیم دی هغې کې به انشاءالله دي عمده هلکان کوم چې دا اوس BPL کې جونیر به ځان له ټیم جوړو زه بیا سپانسر کوم او دا سینیر به ځان له زه سپانسر کوم انشاءالله. دا دوه ټیمه به زما د باغچې ډېرئ زه به یې په خپل نوم باندې اخلم او به د هغې فاینانشلي سپورټ د هغې د شرټ بیټ بال دا هر څه به انشاءالله زه سپورټ کوم. دا مې عزم دی. ګرانو کتونکو د دې
د خپل کلي لپاره دا سوچ دی چې زموږ د کلي د صفا سوتره وي یو دغه کلیننس والا میشن دی شروع کړی دی او دویم دی چې کوم دلته کې د سپورتس اکټیویټیز دي خصوصا د یوت لپاره نو هغې کې دی خپل هلې ځلې کوي کوشش کوي که هغوی لکه مالي لحاظ سره سپورټ کول وي که هغوی ته نور داسې سپورټ وي نو هغه ټول دی ورکوي د را روان هم د دې ښکلې ښکلې پلانینګز دي د کلي دپاره. فرحان بھائی دا راته ووایه چې سیاست سره تعلق ساتئ لکه مطلب زما دا دی چې لکه سیاسي عمل دخل خو په دې اکټیویټیز کې نه ځکه چې اکثر خلک دا سوچ کوي که نه لږ شانتې دغه خلک چې کوم مطلب یا ناپوهه به زه وایم یا تنګ نظر چې هغوی وي چې نه یار دا دې سیاسي بیس باندې کوي نو دغسې سوچ خو نه دی. بالکل ستاسو خبره صحیح ده داسې ډېر خلک ماته وي د سیاست دپاره کې خو سیاست سره نه زما څه شوق شته خدمت دی خدمت داسې هم کېږي زه هر سیاسي لیډر دی که هغه د کلي دی که د بار دی که په ایم این اے سطح دی که ایم پی اے سطح دی که کلي ناظم دی که چیرمین دی که عام ممبر دی ټولو ته زما دا یو خواست دی خدمت وکړې په نره باندې وکړې د زړه د اخلاص نه وکړې زه چې لګیا یم نه مې سیاست سره څه شوق شته نه به سیاست ته راشم دا ښکاره خبره ده مخکې مې ویلي بیا هم ویم بیا هم ویم او خدمت دی زما د کلي زه به کوم انشاءالله. ډېره زیاته مننه کوو ستاسو ګرانو کتونکو دا میا فرحان الدین باچا کوم چې سوشل ورکر دی تکړه ځوان دی زموږ ویاړ دی زموږ فخر دی غوښتل مو چې دې سره یو څو خبرې اترې وکړو د دې سوچ او فکر تاسو سره شریک کړو انشاءالله د نوې خپرونې سره بیا ستاسو قربان وید بهزاد او تاسو سره حاضرېږم او تر هغه دمه تاسو اجازه غواړم د لوی الله په امان.